جوړې په اوبو که ستا څهرې سوې تماشه به وي. جوړې په اوبو که ستا څهرې سوې تماشه به وي. ماتې که دا ټولې آینې سوې تماشه به وي. تاسو څه خیال ده چې په یو کام باندې د شاعري څومره اثر پرېوځي او په دې حوالې سره پښتون کام ته په کوم نظر سره ګورو؟ خبره دا ده، ګوره دا د دنیا چې د عالمان او سکالران خلک دي، پوهان دي، منورین دي که نه، هغه دا چې د دنیا ښه ادب چې دی هغه د دویم جنگ عظیم په رد عمل کې مطلب را برسېره شوی دی. ګویا هغه جنگ یعنی د دنیا ذهنونه یې بدل کړو که نه، د ادیبانو، دانشورانو او شاعرانو او پوهانو. نو هغه خو ډېر مختصر جنگ و خو جنگ عظیم، خو دومره طویل جنگ نه و لکه دا زموږ په پښتنو سیمې باندې چې کوم جنگ روان دی له دا تېرو څلور نیمو اشرو که نه. دلته خو یعنی دومره بربادیانې، دومره ناروا ظلم، یعنی زه یعنی کله د دې اندازه نشم لګولی. یعنی موږ سره خو داسې وشو که نه چې روغ کورونه وران شو او په دې کورو کې د ماشومانو، د زړو، د پیغلو، د زلمیو او د سپین ږیرو او سپین سرو سره یعنی دا د دې کور مطلب دا چرګې او دا حیوانات دا لا هم په پناه شو که نه. یعنی تاسو یقین ومنئ چې کله چې مطلب دا د افغانستان نه مهاجر رالو، هغه وخت موږ په لورلایي کې وو، د مهاجرو چې به کمې خبرې کولې، عام مهاجر، هغه شاعر او ادیب نه و، ته یقین ومنه چې هغه دومره سنسیټیو شوي وو، دومره حساس شوي وو، یعنی دومره مهمې خبرې یې کولې چې یو لوی دانشور هم داسې خبرې نه شوې کولی. نو په دغه رد عمل کې چې کومه شاعري را برسېره شوې ده یا په فکشن کې چې کومې افسانې او ناولونه را برسېره شوي دي، خدای ما ډېر معیاري دي. او دغه شاعري چې دا نن سبا چې کېږي دا و دې کام ته هم ګټه رسوي او دا و دې وطن ته هم ګټه رسوي او دا د دې وطن د ولس غوښتنه هم ده باید چې مطلب د دوی ارزوګانې، د دوی دردونه، د دوی غوښتنې که نه دا په شعرونو کې مطلب را برسېره شي او هغه بلا محاله را برسېره کېږي که نه. ګوره زه خو چې په کومه دنیا کې اوسم د هغه رد عمل به زما په ذات کې یعنی راځي یا زما لاشعور ته به راځي او د یو لاشعوري محرک په توګه به هغه یوه تخلیقي بڼه خپلوي او را برسېره کېږي به که نه. نو دا ټول دارنګه شیان دي. دا داسې ریالیټیز دي که نه یا داسې فیکټس دي، داسې حقایق دي چې د دې نه مونږ نظر نه شو اړولی. دا مطلب نن یعنی په دې څو کالو کې چې په پښتو ادب کې څومره ښه لټریچر بالخصوص په شاعري او په فکشن کې یو مطلب المیه شته له موږ سره چې په تنقید کې مونږ کسان نه لرو یا مطلب زموږ د تنقید څانګه چې دا هغه ډېره نیستمنه ده یا له نیستۍ سره مخامخ ده. په پښتو شعر او افسانه کې ډېر معیاري او اوچت تحریرونه چې دي هغه په دې دوره کې یا په دغو اشرو کې مطلب منظر عام ته راغلي دي. زه ویاړ او افتخار ورباندې کوم، زه دا تا ته حقیقت وایم چې مطلب په پښتو شاعري کې ډېر زبردست پیشرفت شوی دی او دا یو څه کسان دي که نه که هغوی نه وای نو دا شاعري دومره مخته نه تله. یعنی مثلا د علاقو په اعتبار که راواخلو که نه نو داسې کسان شته چې د هېرولو وړ نه دي. مثلا کلندر صاحب دی، حمزه بابا دی، سید ګوهر دی، پروفیسر ربنواز مایل دی، ایوب صابر دی، دا محمد صدیق پسرلی دی، سلیمان لایق دی، دلته اجمل خټک و که نه، رحمت شاه سایل دی، باری جهانی دی او پیر محمد کاروان دی که نه. دا د علاقو په اعتبار زه درته وایم. او دلته چې بنو ته راشئ غازي سیال صاحب و الله دې وبخښي، دا ستاسو د لکۍ شاوخوا علاقه چې ده دلته پروفیسر رحمت الله درد صاحب و الله دې د هغه
هر حق په جنت کې دا نادر خان علیل صاحب دی او داسې زموږ په علاقه کې درویش توراني دی نور داسې تکړه ځوانان شته ډېر ځوانان شته چې هغوی ډېر ښه رول لوبولی دی دا د دوی یعنی د دوی مطلب د نمایندګي په وجه د دوی د رول په وجه پښتو شاعري ډېر ښه پیشرفت کړی دی. مننه. تاسو کوم مجله چې د حال په ټولې پښتونخوا چې هغه ته یو لوی مقام او معیار لري تاسو د دې خیال کله راغلی او څرنګه په دې پیل وکړلی؟ ګوره زه خو یو لیونی کس یم که نه او بالکل ملنګ مزاج هغه مطلب داسې دی که نه دا زما یو شوق و ګوزه ما چې سکام اکیډمۍ په 1990 کې 91 کې خلاصه کړه نو په سر کې ما دا لیک رساله سکام رساله راوایسته دا مجله یعنې هغه وخت لا زما دا شوق و چې زه به یو ښه مجله راوباسم او هغه 5-6 ګڼې چې د سکام او د لیک مجلې ما راوایستې هغه وخت هم مطلب کمپوزر نه و کاتب به نه پیدا کېدو خو مطلب یو کاتب و یعنی په هغه وخت کې لا هم زما دا شوق و دا خو زه یو ځلې پېښور ته رالم نو د دغه سره مې خبرې وکړې د نور قاسم پښتون سره ما یې یاره دا ته خو په دوبۍ کې او زه مطلب په شخصي توګه دا مجله چلولی نشم زما هم کور دی بچیان مې دي نو دومره پیسې سپیر کولی نشم ته داسې څه چل جوړ کړه په دا دوبۍ موبۍ کې د ادیبانو شاعرانو سره خبرې وکړه چې باید دوی دې ما فینانس کوي دا مالی لګښت یې دو کوي که نه او دا مجله به زه ورته چلوم نو هغه نور قاسم پښتون لاړو هغه ډېر ښه شاعر دی اوس یې مجموعه راغلی ده چې دف غږېږي نو ډېره ښه شعري مجموعه ده مادي باچا ورباندې لیکلې ده ښه شاعر دی ماشاءالله نو هغه سره ما خبره وکړه هغه هلته لاړو بس کسان نو سره یې خبره وکړه هغو متفق شو. تاسو جی د مروتو په سیمې چې 2-3 ورځې دلته تېرې کړلې وګرځېدلو دا سیمه د دې سیمې دا نظارې او دا خلک تاسو ته څرنګه وښکارېدل او څه مو دلته تاسو محسوس کړل؟ دا تر ټولو له مخ خو اول چې ما د ځینې شاعرانو ذکر وکړو که نه نو د دې سیمې په اړه یو ډېر لوی شخصیت ډېر معتبر شخصیت که نه عبدالرحیم مجذوب صاحب د هغه نوم مانه هېر شوی و تېر ځل چې زه راغلی وم نو ما او علیل صاحب د عبدالرحیم مجذوب صاحب حجرې ته لاړو نو د هغه سره مو مطلب د شعر و ادب په اړه څه په چل ول کې مطلب د هغه سره مرکه وکړه که نه ځینې سوالونه ما ورباندې وکړو ځینې علیل صاحب نو دا عبدالرحیم مجذوب صاحب دی دا غازي سیال صاحب دی که نه دا نادر خان علیل دی دا جاوید احساس دی دانش دی د بنو که نه دا ځینې کسان داسې دي چې بالکل په دې د مروتو په علاقې د شعر په اړه خاص مطلب اثرات دي او دا مهم شخصیات دي او دوی د دغه ځای د دې شاعرانو د دوی نه ډېره زده کړه کړې ده او پاتې شوه دغه علاقه دا خو مطلب ډېره ښایسته علاقه ده ساده باده پښتانه دي او ساده باده خاوره یې ده او شډل بدل پښتانه دي که نه شډل بدل وطن دی خو بهرحال د دغه سیمه چې ده که نه زه خو ډېر پکې وګرځېدم ځینو کلو ته هم لاړم که نه نو د دغه دا شینګښتي او بالکل دا خلاصه فضا او دا غرونه او دا شنه میدانونه که نه سرسبز زما دپاره خو د یو جنت نه کمه نه ده بس الله دې ستاسو سیمه همدغسې زرخیزه لري او داسې شنه او زرغونه دې لري او ډېره ښایسته سیمه ده او ډېر ښه پښتانه دي دا خلک میلمه پال دي او له میلمه سره ډېره مینه کوي ډېر ریسپانس ورکوي بلکې زه یو خبره به مطلب داسې وکړم چې بالکل زه دلته
په دا مروتو په علاقه کې یم، زه بالکل ما دا کمی نه ده محسوسه کړې لکه زه چې میلمه یم. زه داسې یم لکه په خپل کور کې چې یم. او دا مطلب نادرخان علیل صاحب دی او دا نور ملګري دي شاعران ټول. نو دا ټولو مینه ده که نه. احمد جان مروت صاحب دی بیمار و او مطلب هغه په دا ګرځېدو کې هم تکلیف لري. ما ته یې روغه ورځ راکړه که نه. دا انور بګوخیل صاحب دی، اکرم صاحب دی، عاجز دی او نور دا مطلب شاعران ادیبان که نه، مفتی دی ځوان، نو مفتی محمد که نه، دا ټول بس ماته دې هر یوه ډېره مینه راکړې ده. او ستاسو مینه چې ده د دې علاقې مینه چې ده دا بېتوله ده، زه یې پور نه شم پرې کولی. بهرحال دا به یم چې الله دې دوی ټول عزتمن او قدرمن. بس موږ به له لوی رب نه دا دعاګانې کوو چې الله مو تل دې خاورې ته راولي او مولا مو دا سوری په موږ باندې داسې لره. خبره د پیغام په توګه مطلب زه د لرې برې پښتونخوا و خلکو ته مطلب دا یو خواست کوم چې هغوی باید د نثر په لور هم پاملرنه وکړي، د تنقید طرف ته هم راشي. ټول د شاعران نه جوړیږي، موږ ته د نقادانو ډېر ضرورت دی، د فکري شخصیاتو یعنی چې فکري لیکنې کوي که نه، د داسې شخصیاتو ډېر ضرورت دی، د نثر لیکونکو ضرورت دی که نه. شاعران موږ بیخي ډېر لرو، مطلب بسیار دي شاعران، خو باید چې مطلب د تنقید وخواته د نثر وخواته ځینې خلک راسي او پاملرنه وکړي. او له دې پیغام سره سره دا یو خواست هم کوم د لرې برې پښتونخوا و ټولو مطلب لیکوالو ته دا خواست کوم چې هغه د کتاب اخلي، کتاب سره د دوستي جوړه کړي. کتاب تر ټولو ښه دوست دی. نوي کول ته به مو څه پیغام وځي؟ نو نوي کول ته خو همدغه زما پیغام دی که نه، چې هغه مطالعه کوي. هغه ګوره دا یې 20مه پیړۍ ده. په دې 20مې پیړۍ کې خو چې هر سړی مطلب یا د شعر میدان ته راځي یا د نثر میدان ته راځي، به دا کار د یو چیلنج په توګه قبلوي. یعنی د ځان دپاره به یو چیلنج بولي، په انتهایي سنجیدګي به دا کار کوي. که هغه شاعري کوي، که هغه افسانه لیکي، که هغه ډرامه لیکي، که هغه تنقیدي مضامین لیکي. ولې چې دا د لوستلو خلکو پیړۍ ده. اوس چې دی که نه، دا زموږ چې کوم معاصر ادب دی، دا معاصر شاعري ده، دا اوس د کمپیټیشن دور دی. اوس چې هر څوک مطلب دې فیلډ ته راځي، دې شعبې ته راځي، د ادبو د شعر و ادبو دې شعبې ته، نو هغه به د انتهایي سنجیدګي مظاهره کوي. ولې چې د نن د شاعر نه، د نن د ادیب او لیکوال نه، د نن د دانشور نه خلک ډېر توقعات لري. باید چې موږ د خلکو په توقعاتو باندې پوره وخیسو. کتونکو له خپل مشر نه د خبرو سره سره به خواست کو چې له موږ او تاسو سره خپل یو غزل شریک کړي. یو غزل چې موږ ملګرو ته یو شعر درته ډالۍ کوم، غزل بیا په بعد کې درته وایم. ارشاد. وخته رښتیا به په دې خاوره باندې ولیکمه، وخته رښتیا به په دې خاوره باندې ولیکمه، یوه دعا به په دې خاوره باندې ولیکمه. ډېره ډېره مننه، ډېر ډېر تشکر. غزل دې شریک کړو سره. دلته نادرخان علیل صاحب هم ناست دی اخواته په څنګ کې که نه. نو غزل دا ټولو مینوالو ته ډالۍ کوم چې جوړې په اوبو که ستا څهرې سوې تماشه به وي. جوړې په اوبو که